希望获奖的学生同学能够继续在各 چین له اسلامي امارت سره یو ځای د افغانستان د پرمختګ لپاره هر اړخیزې همکارۍ ته چمتو دی. د چین سفارت له لوري د کابل پوهنتون د ممتاز زده کړیالانو د نقدي ډالیو د ستاین غونډې په مراسمو کې د چین سفیر جاو شینګ وویل چین د افغانستان په پرمختګ کې له اسلامي امارت سره اوږه په اوږه ولاړ دی. په وینا یې چین او افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او چین تل کوښښ کوي چې له افغانستان سره ښې اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې اړیکې وپالي.我的同事告诉我呀，目前大约有上千名的 افغانستان په تیرو 10 کلونو کې ګڼ شمېر مشکلات لیدلي. اوس مهال افغانستان د پرمختګ په حال کې دی او چین له افغانستان سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو پاللو ته ژمن دی. موږ تل کوشش کوو چې د افغانستان په اړخیز پرمختګ کې د اسلامي امارت لاسنیوی وکړو ترڅو په راتلونکي کې افغانستان په سیاسي او اقتصادي برخه کې په ځان بسیا هیواد وشمېرل شي. 这也是中阿在教育领域合作的一个非常重要的一个标志性的。 همدارنګه ښاغلي جاو شینګ ویل چین له افغانستان سره د تحصیل په برخه کې بشپړه همکارۍ ته چمتو دی. په وینا یې موږ تل هڅه کوو چې دا ډول برنامې زیاتې کړو او د افغانستان په مختلفو پوهنتونونو کې ممتاز زده کوونکي په نقدي ډالیو ونازو. 希望获奖的学生同学 په دغه پروګرام کې موږ هغو زده کړیالانو ته نقدي ډالۍ ورکوو چې په افغانستان کې له نورو زده کوونکو څخه ممتاز وي ځکه چې له دې سره به زده کړیالان نور هم تشویق شي. دا به زموږ لومړنی پروګرام نه بلکې موږ دغه ډول پروګرامونو ته د افغانستان په نورو مختلفو پوهنتونونو کې هم ادامه ورکوو. 努力学习，增强本领，能够为中阿 د کابل پوهنتون رئیس ډاکټر اسامه عزیز وویل چین هیواد د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې او په خاصه توګه د کابل پوهنتون سره یې ګڼ شمېر مرستې کړي او اسلامي امارت د دغه مرستو قدرداني کوي. د ښاغلي اسامه عزیز په وینا اسلامي امارت تل هڅه کوي چې د هیواد لوړې زده کړې نورې هم پیاوړې کړي. د چین هیواد د افغانستان سره د عالی تحصیلاتو په برخه کې چې کومې همکارۍ کړې دي د پام وړ همکاري دي د قدر په سترګه ورته ګورو، مننه ترې کوو. بالخصوص د کابل پوهنتون سره که هغه د زیربنا او ساختمان په برخه کې وي او هغه په علمي برخه کې وي. د ډالیو ګټونکو زده کړیالانو له اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د خپلو زده کړیالانو د تشویق لپاره یې دغه ډول برنامې په لاره اچولې. دوی همداراز ویل د چین سفارت لخوا چې موږ ته نقدي ډالۍ راکول شوي له دې سره به موږ نور هم تشویق شو. یک برنامه بسیار خوب بود، یک برنامه بسیار عالی بود. این برنامه میتونه که باعث تشویق محصلین بعدی که بعدا یعنی فارغ میشن شود. دیگه ما بسیار زیاد خوش هستیم و یک تشکری خاص و ویژه از هیئت دانشگاه کابل، ریاست دانشگاه کابل و از سفارت محترم چین که همچون برنامه را برای ما دایر کرد و بسیار خوش هستیم از برنامه چین. از رهبری پانتون خصوصا از دوره امارات تغییراتی که آمده واقعا توجهشون به محصلین بیشتر است. دیگه ما در حدود 90 بالای 90% راضی هستیم از کارکردشون، چون در دوره پیش که بود یک ذره برای محصلین کم توجه بودن، حالا فعلا توجهشون بالای محصلین بیشتر است. رهبری پانتون خوشحال هستیم بخاطر از اینکه این زمینا رو مساعد میکنه و باعث تشویق محصلین میشه و همچنان میتونه باعث پیشرفت یک مسئله باشه که اگر روز کسی بخواد که یک جای برسه میتونه رهبری پانتون یک قدم باشه، یک پل باشه تا اینکه یک انسان پیشرفت کنه به یک جای برسه. دا په داسې حال کې د چې د کابل پوهنتون د ټولو پوهنځیو ممتاز زده کوونکي د چین سفارت له لوري د 500 امریکایي ډالرو په درلودلو سره په نقدي ډالۍ وستایل شول.